سلامونه ستړي مشئ لطفا مساده کېږئ. دا د مصطفی صفا تالیف او ژباړه ده چې زه حکمت ارين یې درته وړاندې کوم. تصمیم نیونه هر څه د یوې غوښتنې او اړتیا له مخې منځته راځي او هر څه یوه پریکړه او تصمیم سره شروع کیږي. هر غوښتنه او تصمیم له هغو فکر څخه سرچینه اخلي چې ستا د ذهن په ژورو کې اوسي. ښه فکرونه ښه تصمیمونه منځته راوړي. که چیرې د دې قصد لري چې په خپله ځان جوړونه کې بریالی راوځي نو خپل وضعیت په خپل قوت بدل کړه او خپل فرصتونه وپېژنه چې یو فعال او خپلواک انسان درڅخه جوړ شي. په دې وپوهیږه تشه غوښتنه او تصمیم په یوازې سر کوم درد نه دوا کوي، که څه هم یو لومړنی او اساسي قدم او اقدام دی، مګر که لحظه په لحظه له استقامت او د اوضاع له اصلاح او کنټرول سره ملګری نه وي هیڅکله به نتیجه ورنه کړي او تر پایه به شنډ پاتې شي. له ځانه وپوښته په څه شي فکر کوي، له دې فکر څخه د کوم تصمیم سرچینه اخلي او د دې تصمیم د عملي کولو لپاره کوم شرایط او روابط جوړولی شي. همدا اوس خپل ذهن په کار واچوه او همدا اوس خپل ځان بریالی احساس کړه. تاسې د ژوند په هره مرحله کې غواړئ پرمختګ وکړئ. په ژوند کې پرمختګ ستاسو حق دی، نو ځکه په هڅه او تلاش کې یئ چې خپلو تصامیمو او مثبتو غوښتنو ته د عمل جامه ور واغوندئ. هر وخت په خپل اړتیا او لوړتیا فکر کوئ او غواړئ چې ژوند تاسو ته خپله ښکلې څیره در وښیي. د داسې حال او خیال د رښتیا کولو لپاره په لاندې ټکو نظر واچوئ. هر یو مو چې پکې په زړه پریوت هغه هضم کړئ او په چارو کې یې وازموئ. په خپل خدای ایمان ولرئ. خدای ستاسې مشکلات حلوي. تاسې هیڅکله د هغه له نظر څخه نه لرې کیږئ او هیڅکله مو یوازې نه پرېږدي. له خپل ایمان څخه الهام واخلئ. ډاډمن ګامونه پورته کړئ. روان او هڅاند اوسئ. تر هغه بریده پر مخ ولاړ شئ تر څو خپل موقعیت اعلان کړئ. د خپل موفقیت فکر کوم پوچ خیال پلاو مه بولئ. په هغو باور ولرئ. هر موفقیت له موفق فکر څخه پیدا کیږي. لوی فکر وکړه او لوی نتایجو ته منتظر اوسه. یو بریا بخونکی پلان او پروګرام جوړ کړه او یوه جدي برنامه طرحه کړه. په بهانو او منفي بافیو خپل احساس مه زخمي کوه او ما پر ستونزو او کړکېچونو باندې تمرکز کوه، بلکې په حل یې تمرکز کوه. خپل وجدان او ځان محورۍ ته غوږ ونیسه. په رښتیا چې ته یو بلند پروازه انسان یې. تصمیم ونیسه او تصمیم د ځان پیژندنې په اړه تصمیم، د کار په اړه تصمیم، د روابطو په اړه تصمیم، د یوې ناستې او تفاهم په اړه تصمیم. هره لحظه ځان ته تصمیم غواړي. د هر ډول تصمیم نیونې ځواک په خپل وجود کې پیاوړی کړه او له دې مخې په اوږدمهاله، لنډمهاله او فوري تصمیم نیونه کې خپل استعداد وچلوه. د روابطو جوړونه له خلکو سره راشه درشه او په خپلو خلکو کې د نفوذ لارې چارې. ستاسې شخصیت هغه وخت مطرح کیږي چې نور خلک تاسو ومني او هغوی په خپل ذهن کې تاسې د ځان لپاره د یو ژمن، هدفمند، خوشخویه او موثر انسان په توګه تعریف کړي. د دې لپاره چې خپل اجتماعي اړیکې پراخه کړو او خلک په ځان راټول کړو په کار ده چې خلک کشف کړو، د خلکو په روان کې غځونې وکړو او یو داسې عاقلانه او جادوګر چلند وکړو چې په هغه کې هم ځان دروند ثابت کړو او هم نورو ته درناوی وبخو. جوته خبره ده، هر څوک غواړي چې د ستاینې وړ وګرځي. هر څوک غواړي چې په خلکو کې یو خاص مقام ولري. هر چاته خپلې ګټې تر نورو ګرانې دي. هر څوک د ځان د ثبات او پرمختیا لپاره د نورو په لټه کې دي. هر څوک غواړي چې د خلکو د توجه وړ وګرځي. هر څوک غواړي چې تر نورو ښه وځلیږي او بالاخره هر څوک ځان د نړۍ محور بولي. له انسان سره دا ډول انګیزې دي چې د ژوندانه غورځو پرځو ته یې شور او زور ورکړی دی. هر څوک په خپل ژوند کې دا احساس لري چې یو مهم انسان دی اوسي او نورو خلکو ته د هم د یو مهم انسان په حیث په نظر ورشي. د مهموالي دا سوځونکی احساس دی چې ستاسو ګاونډی یو لوی څو متره تهداب لرونکی کور له اړتیا پرته د افسانوي ماڼۍ په شان جوړوي. د مهموالي دا سوځونکی احساس دی چې تاسې اړ باسي، ښه لباس واغوندئ، وروستنی ماډل موټر واخلئ او د خپلو ماشومانو د هوښیارۍ کیسې نورو ته وکړئ. دا احساس په لویو وړو، ټیټ رتبه، لوړ رتبه، عالمانو او کارګرانو ټولو کې شته دی. وایي چې د امریکا لومړی ولسمشر جورج واشنګټن به په دې ډیر خوشحاله کیده چې هغه ته حضرت د امریکا رئیس جمهور ویل کیدل او د امریکا کاشف کریسټف کولم ټینګار کوي چې امیرالبحر او د هند نایب السلطنه دی ورته وویل شي. لوی کاترینې به د هغو لیکونو پاکټونه هیڅ پورته کول نه چې پر مخبهي اولیا حضرت امپراتوریس نه ولیکل شوي. همداراز د فرانسې نابغه لیکوال ویکتور هوګو غوښتل چې د پاریس له ښار سره د نوی ښار د په نامه ونومول شي. داسې خلک هم کم نه دي چې ځان ناروغه کوي چې د خلکو پام ور واوړي او د مهموالي احساس پرې ټکور کړي.
ځینې ارواپوهان داسې عقیده لري چې ځینې خلک د ځان مهم ګڼلو د احساس لپاره خیالي نړۍ ته پناه وړي او حتی کار یې دومره خرابېږي چې په پای کې لیونتوب ته رسیږي. دوی غواړي چې هغو حقیقتونو ته چې د واقعیت په زیږ عالم کې ورته نه دي رسېدلي د خیال په نړۍ کې ورسیږي. نو بنان د خلکو د دا ډول خویونو په کشفولو سره کولی شو د هغه د مهموالي احساس زخمی نه کړو بلکې د هغه همدا تار پیدا کړو او د ځان پلاوی پرې راکش کاندو. نو په دې اساس د نورو د راجلبولو او راخپلولو تر ټولو مهمه طریقه دا ده چې د هغه څه په باب وغږیږو چې هغه ورته اړتیا لري او داسې ډول برخورد او یادونې ورسره وکړو چې هغه پکې خپل مهموالی ومومي. د دې لپاره چې د نورو د پام وړ وګرځي او په نورو کې نفوذ وکړي باید له هغو څخه داسې پوښتنې وکړي چې هغه یې په خوښۍ او شوق ځواب درکړي. بل لوری اړ باسئ چې د ځان په باب خبرې وکړي. دا په یاد ولرئ د هر هغه چا سره چې تاسې خبرې کوئ هغه تر تاسو سل ځلې ډیر د خپل ځان له غوښتنو او ستونزو سره مینه لري. نو له دې امله ښه اورېدونکی واوسئ. دا ځکه چې غږېدل اړتیا ده او غوږ نیول هنر. د دې په مقابل کې که د دښمن پیدا کولو په لټه کې یاست په خپلو دوستانو باندې د لوړوالي په فکر کې شئ. خو که دوست پیدا کول غواړئ پرېږدئ دوستان مو پر تاسو لوړتیا ولري. که په دوستانو باور ولرئ او د دوی د استعداد او ځواک ستاینه وکړئ په اسانۍ به وکولی شئ له هغو سره جوړ راشئ. یو متل دی چې وایي که غواړئ یو څوک مړ کړئ نو بدنام یې کړئ. د دې په مقابل کې که غواړئ چاته خدمت وکړئ د ښه نوم خاوند یې کړئ. له یو ناسم او بد سړي سره د چلن پر وخت ښه لاره دا ده چې گویا له یو پتمن او ښه سړي سره مخ یاست. ستاسې له دې چلن څخه هغه اغېزمن کیږي او کیدای شي ځان ستاسې له تصور سره سم جوړ کړي. د شوارټر دا وینا په زړه پورې ده چې وایي ډیرو وړو انسانانو ته هم د لوی احساس ورکول ستاسې په ګټه دي. ځینې لوستونکي چې پورتنۍ جمله لولي وایي به چې دا ټولې د پالش او چاپلوسۍ خبرې دي. دا لارې په درد نه خوري. په ځانګړي ډول د هوښیارو خلکو په مورید کې ځکه هغه د تمیز ځواک لري او چاپلوسي په وړاندې بې اغېزې ده. تاسو وګورئ چاپلوسي په منځ کې تشه او ځان غوښتونکې وي. صمیمیت پکې نه وي. له دې مخې د ستاینې ښې وینا او چاپلوسۍ ترمنځ زیات توپیر دی. په ستاینه کې صمیمیت نغښتی وي او په چاپلوسۍ کې چل او مکاري. یوه له زړه نه راپاڅي او بله له ژبې نه. نو په دې اساس صمیمانه ستاینه او خوږه وینا د هر چا د خوښې وړ ده. خو چاپلوسانه ستاینه هر ځای د کرکې او محکومیت وړ ده. زموږ ټولو روابط له خبرو اترو او ناستو پاستو څخه پیلېږي او تر نورو چارو او معاملو پورې غځېږي. نو په لومړیو کې په خپلو خبرو کنټرول ولرئ. د یو چا سره د بحث پر مهال خبرې له دې ټکو مه پیلوئ چې له بل لوري سره پرې جوړ نه یاست. دا مهمه ده چې د دواړو ترمنځ د توافق ټکی ولټول شي او پرې بحث وشي. تر وسه هڅه وکړئ پر بل لوري ومنئ چې پر همغه لار روان یاست چې بل لوري پرې روان دی. یوازې د وړو خنډونو په وړاندې مو نظر توپیر لري او دا ټکی ځکه مهم دی چې یو ګډ هدف ته پرې ورسیږئ. ځکه د دواړو لپاره هدف مهم دی نه د رسیدو لاره. له هماغه پیله داسې ووایي چې بل لوری په تایید کې ووایي هو سمه ده. کله مو چې داسې شرایط برابر کړل چې د مقابل لوري سره بحث په نه داسې نه ده نیشه منلی پیل شو ګرانه به وي چې د ګډو صادقانه ټکو په باب هم موافقې ته ورسیږئ. نه داسې خنډ دی چې پرې بری ډیر ګران دی. کله چې نه په ژبه جاري شو د غرور او عزت النفس په شان زورور ساتونکی یې پر پاتې کېدو ټینګار کوي. کله چې شخص وویل نه حتی د خپلې غلطۍ له پوهېدو سره سم هم پرې ټینګار کوي. په ژوند کې د راشه درشو او روابطو پر مهال زیاتې لیدنې کتنې او خبرې راځي چې پوره دقت ته اړتیا لري. په دې ترتیب د اړیکو په ټینګولو او د چارو په حلولو کې هڅه وکړئ چې د مقابل لوري فکر کشف کړئ او د هغه او ځان د لید له زاویو نه شیانو ته وګورئ. په بل لوري کې علاقه پیدا کړئ. هر څوک چې دا کار کولی شي ټوله نړۍ به د ځان ملګري کړي او څوک چې ونه کړي د یوازې لارې لاروی به وي. دا په یاد وساتئ چې خلک نه له ما سره علاقه لري او نه له تا سره. هغوی په ټوله شپه او ورځ کې له ځان سره مینه لري. په بله وینا انسان ځان غوښتونکی موجود دی چې د هغوی د ځان غوښتنې د احساس د راضي کېدو له لارې کولی شو په هغو بریالي شو. د دوی مینه واخلو او دې ته یې اړ کړو چې فداکاري وښیي. که غواړو چې خلک راجذب کړو باید له هغو سره په شوق او ګرمۍ برخورد وکړو. حتی کله چې له چا سره په ټلیفون کې غږیږو باید داسې سلام علیک ورسره وکړو چې هغه زموږ علاقه محسوسه کړي او په دې یو سلام باندې د هغه حواس راجذب کړو. زموږ یوه خوله مسکا هغه ته ډیر ارزښت لري.
په داسې حال کې چې موسکا هیڅ لګښت نه لري خو ډیر شیان منځته راوړي. موسکا بې له دې چې ورکوونکی نستمن کړي اخیستونکی شتمنوي. موسکا له یوې شېبې نه ډیره نه وي خو یاد یې تل پاتې کیږي.